السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. برادران و خواهران عزیز و محترم، این که فردا بخیر ما و شما ماه ذوالحجه سال 1447 را استقبال میکنیم. این عشره نهایت مبارک و محترم هست. یک موسم عبادت خاص هست. در حقیقت بهار برای یک مؤمن هست. بعد از گذشت رمضان المبارک یک فرصت دیگری که الله رب العالمین به ما و شما عطا فرموده عشره ذوالحجه هست. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده پسندیده و محبوب ترین اعمالی که یک انسان او را انجام می دهد همان اعمالی است که در این عشره انجام داده می شود. فلهذا عزیزان گرامی، این عشره فقط یک موسم تقویمی نیست، بلکه شبها و روزهای مسابقه اهل ایمان هست. په دې عشره کې باید مسلمانان په عبادتونو کې په خالص توبه کې الله رب العالمین ته په رجوع کې یو د بل سره مسابقه وکړي، د جنت په ګټلو کې، د خپلو عظیم اعمالو په تقدیمولو کې د الله رب العالمین په حضور کې باید منګ او تاسې سر د نن نه چې سبا د عشره پیل کېږي یو تقسیم اوقات لرو د عبادتونو، او په خصوصي ډول د عرفې ورځ دا خو ډیره ستره او عظیمه ورځ ده چې الله رب العالمین پکې بېشمېره انسانان د جنت مستحق ګرځي. الله رب العالمین انسانها را از عذاب جهنم رهایی میدهد. الله رب العالمین به ما و شما توفیق عطا فرماید که در خانه خود، در مسجد خود، در جای بودوباس خود یک برنامه ویژه‌ای به این عشره داشته باشیم تا که از شبها و روزهای این عشره استفاده درست بکنیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.